السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ پروګرام د وطن ستونزې د سید الله ترکی سره. د پروګرام شروع د رب العالمین د پاک نوم نه کوم چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. په موجوده حالاتو د نړۍ په ستونزو د وطن په ستونزو باندې د نظر اچولو دپاره موږ سره په سټوډیو کې زموږ میلمه په بین الاقوام د ملک او خصوصا د افغانستان په حالاتو باندې جوړ نظر لري. موږ سره ناست دی سردار خان یوسفزی صاحب. سردار خان یوسفزی صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه. په دې پروګرام کې ستاسو زما د راتلو او کوم ډېر ښه پروګرام دی چې د وطن ستونزې څه دي او تاسو دا شروع کړي دي، نو دا د پښتنو او د دې خطې او ټولو خلکو لپاره د یو نیکمرغه خبره ده. ډېره مننه. تاسو خو د پاکستان نه راغلي، نو متحده عرب امارات هم د خپل طرفه او د خپل ټیم د طرفه تاسو ته هرکلی وایو. سردار خان، چې کوم حالات نن سبا تاسو په افغانستان او د پاکستان په حالاتو ډېر ژور نظر لرئ، چې کوم حالات نن سبا د پاکستان او د افغانستان په دې موجوده وخت کې کوم حالات دي، دې باندې تاسو څه نظر لرئ؟ ډېره مننه. تاسو ډېر ښه سوال وکړو. په ټوله دنیا کې که ته وګورې، یو داسې ملکونه چېرته نشته ګاونډیان چې د هغو به څه ستونزې نه وي، د هغو په منځ کې به څه مسلې نه وي. خو د بده مرغه د پاکستان او افغانستان په منځ کې مسلې نه وو، بلکې د وړې مسلو نه خلکو مسایلستان جوړ کړی دی. او د هغې بنیادي وجه د پاکستان د حکومت هغه د ضیاءالحق د وخت هغه پالیسي ده چې افغانستان یو آزاد هیواد نه دی، بلکې دا زموږ یو پنځمه صوبه ده. نو هغه زمانه تللی ده. باید چې افغانستان پاکستان د یو بل خودمختاري ومني، د یو بل ګاونډیتوب ومني، د یو بل مسلې خو هر ځای کې، خو د مسلو د حل لارې ولټوي چې مسلې نورې زیاتې نه کړي. تاسو چې کومه خبره وکړه چې یاره د پاکستان پالیسي چې د زیاده وخت و هغه مسلسل هغه را روانه ده، خو دا اوسني چې کوم حالات خراب شوي دا خو په دې خراب نه شو چې مونږ دا خو خراب شوي دي په دې ګیټ باندې. نو دا ګیټ خو د مخکې نه و، خو د هغې یو شکل یې لږ بدل کړو شو. په دې باندې خو دومره غټ اکشن ته اخیستو ته څه ضرورت و؟ ګوره دا ډېره مهمه خبره ده. دا خبره هوښیاران څه وایي یو متل دی په مغولو کې خو مهم دی. ګوره د افغان او پاکستان په منځ کې کرښه د دې لپاره نه چې ګیټونه او دیوالونه پرې ووالې شي. کرښه خو یو ډیمارکیشن وي چې دې کرښې پورې چې څوک اوسېږي د هغو به سټیزنشپ دایي او دې چا خو اوسېږي چې کوم ملک د هغې سټیزنشپ به دایي. قومیت خو ته چا نه شي بدله کولی. دا ټول عرب دي. شارجه یو سټیټ دی، یو ته وګوره سټیټ دی. د عرب امارات کې دننه یو ملک دننه دا جدا سټیټ دی، دوبۍ جدا سټیټ دی، دغه شانتي ابي دوبۍ جدا، هغه یو مرکزي د دې سټرکچر دی. خدا خو چې دی دا خو د یو ملک یا د موږ صوبې چې څنګه دي، نو افغانستان خو جدا ملک دی. افغانستان جدا ملک دی، خو پښتونخوا او د بلوچستان د کرښې نه هغه غاړې ته او دې غاړې ته که شهریت والا دوه خلک آباد دي، حکومت والا یو خلک آباد دی. نو دې ته د ګیټونو پرانستل نه. بل په لوی کې زه تاته یو خبره وکړم. موږ ټولې دنیا ته وایو موږ چاینا پاکستان اکنامک کاریډور جوړو. دا به تر څه لپاره جوړی؟ سټریټیجیک خبره ته کوم چې زمونږ د ملک د پاکستان پالیسي ساز چې په دې سوچ نه کوي. ګیټونه لګول نه دي پکار، دهشتګرد ختمول پکار دي. دهشتګرد به ګیټ نه ختمه، دهشتګرد به دوه قومونه د یو بل نه جدا کوي. دهشتګرد خبر له خو بیا راځو ومونږ چې دا کوم دغه تاسو ته ما د ګیټ خبره کوله. دا ګیټ چې دی ګیټونه لګول چې د قومونو په منځ کې دا نه سیاسي تور ښه نتیجې لري، نه سفارتي تور ښې نتیجې لري، او نه انساني تور ښې نتیجې لري، نه تجارتي تور. نو د دې وجې نه په تورخم تاسو پته د موږ ټول تاریخي دور بغیر روان یو. ګوره ګیټ خو داسې ګیټونه خو تقریبا خو ستونزه چېرته نه دي شوي، جنګ جګړې نه دي شوي، دنیا حکومتونه بدل شوي دي. خو هلته کې یو منظم داسې لکه خلک سوی د هر عمل سي دارومدار په نیت باندې. نو د پاکستان په نیت کې ما ته په تور ښکارېږي چې هغه قومونه جدا کول غواړي، چې هغه نه دي کول پکار. د قومونو جدا کولو خو به موږ هم غندنه وکړو، خو چې دا کوم حالات روان دي که هغه په پاکستان کې دي که هغه په افغانستان کې دي، نو ټوله نړۍ چې ګوته نیسي نو همدغه ځای ته نیسي چې به دې نه دغه ستونزې راوچتېږي. په دې تاسو څه نظر لرئ؟ په دې زما نظر دا دی چې قبایلي علاقې خلک چې څومره دي، ګوره سپا خبرې زه کوم قوم دغه سپا قبایل چې دي، نو د هغو په محب وطنۍ باندې ما پرېږدوه. خو بانی پاکستان هم شک نه دی کړی. قاید اعظم وایي چې دا د پاکستان بې تنخوا پوج دی. اوس که دا بې تنخوا پوج و ته د هلته کې خپل خود ساخته په پښتنو کې په قبایلو کې یو هم دهشتګرد نشته دی، خو د ټولې نړۍ خلکو په یو وخت کې. او اوس مخصوص ملکونه
چې خپل الته کې یو سپانسر دهشتګردي راولي او الته یې ساتي سپانسر یو دی دهشتګردي نو که دا دهشتګرد په قبایلو کې وي دا په پښتنو کې وي یا د خودرو وي نو موږ به اجازه ټیک د دې لپاره خو یو میکانیزم پکار دی د بل ملک خلک راولي ولدا کې دی راکې الته ټول ډیر نه دي کوم ځای دا سونه ډرون حمله شي مونږ خو د بل ملک خلک راولي او د مونږ ملک دی راکې نو زموږ په ملک خو مونږ وایو چې یو مضبوط فوج دی یو جنسيري د ملکی مضبوطه ادارې دي څنګه د خلک دلته کې راشي نو دا خو زمزنه دا خو یوسف رضا ګیلانی وی چې کله په بټ آباد باندې ریډ وشو نو هغه کمیشن د دې لپاره جوړول غواړي چې د اسامه بن لادن راغلی څنګه دی هغه کمیشن د دې لپاره جوړول غواړي چې د وشتل څنګه نو چې ستا پالیسی دا شي ګټه ټول دنیا اوس د ماشومان گیم هو ختم دی کنه ټول دنیا خو د سفارتي دنیا ده یو علمي دنیا ده یو منطقي دنیا ده د جذباتو خبرې خو منل نه بګ د ثبوت دنیا ده نو څومره غټ خلک لکه قبایلی لاخي کې څوک لګي اسامه بن لادن خو په ټاباد نه اوچت شوی دی مولا منصور خو په چاغي کې ولګید کنه نو دا ټول خلک چې دي ک بارډر میکانیزم تا کاون اپریشن او ګټون خپل ته جوړول بګ دي چې دا کوم خبره وس د بارډر یا د دغه راځي نو دی وای چې یاره دام په دې بارډر باندې خلک راوړي په دې باندې موږ سختي نشته په دې باندې چې نو ضرورت چیک ان بیلانس نشته آیا په تورخم چې یو ګټ جوړ شي دا ګارانټي به دی ورکی چې دا سبا ختم شي ګوره خو 2000 کیلومتره بارډر دی زمونږ د افغانستان پاکستان ستونزه به په دې ختميږي چې د افغانستان حکومت به د زړه نه خپل خوره د پاکستان خلاف نه استعمالي او د پاکستان حکومت به د زړه نه خپل خوره د افغانستان خلاف نه او ګوره دهشتګرد څه دی د دهشتګرد نه مذهب شته نه قومیت شته نه رنګ شته نه نسل شته نه پکې خشته نه پکې بد شته خو نن سبا دا خبرې موږ نه پریدو په ګټونو نه ختميږي په خبرت به پینو که څوک ماته نقصان رسي غم دهشتګرد دی که څوک ترکي سي ته نقصان رسي غم دهشتګرد دی باید چې ترکي سي او یوسفزي سي یو شنو دهشتګردي به ختميږي کما او تا دلته ډېر دیوالونه وو خو چې کم سړی ته نقصان رسي او هغه زما دوسی او د زخه دهشتګرد وي او کم ماته نقصان رسي هغه ته دهشتګرد وي نو د کابل اسلام آباد تعلقات جوړېدل چې دي دا به د قیامت پورې ټیک نشي او دا ډیره واضح او صفه خبره تاسو ډیره خپل خبره را چې دواړه حکومتونه به دړنه دی یو بل احترام کوي مختاري او د یو بل سره بس کوي کومک کوي نو زه وایم چې د یو بل سره یو شو نو دا خطبه نه صرف بدلته کې دهشتګرد په دوربین ونی نه خدا به یو معاشي حب شي او کدی ورانی نو چاینا اکونومیک کاریډور ته جوړ کړو ګوره موږ ټول په دې خبره پوهیو په دنیا کې د ټولو نه غټ مارکیټ چې دی نن سبا هغه انډیا دی د ټولو نه غټ ریسورس چې دی په سنټرل ایشیا کې دي نو چې ته په تورخم ګیټ لګې نو ته په تاجکستان ازبکستان ته په هلیکاپټر کې ځي چې ته نن د تورخم هغه غاړې ته او دې غاړې ته د پښتنو په منځ کې د محبت په ځای نه پرتونه کړي نو دې نه هغه ته څه سبق ورکول غواړي هغه له خدا سبق ورکول پکار دي چې تاسو ته لارې پرانستل پکار دي تاسو ته سړکونه پرانستل پکار دي تاسو د دنیا ته ځته د فرانس او جرمني نه په دنیا کې د یو بل مخالف سیاسي تور مخالف قوتونه شته هغه برداشت ته د فرانس ریل بغیر ویزې نه چرته ځي جرمني ته د جرمني ریل بغیر ویزې نه چرته ځي سیاحي بغیر ویزې نه چرته ځي ټول یورپ یو بل ټول یورپ نو ګور د ترکیه او د ایران سره تعلق دی په نړۍ تراشه د ترکیه او د ایران سره تعلق دی خو هغه کې ویزه نشته عربو دغه سیستم نه دا ور د ترکیه او د ایران په پالیسو کې د یو بل سره ډیر زیات اختلاف دی وګوره بس خبرو اختلاف نه کیږي دا هغه زمانہ نه چې ته بارډر سخت او ته ویزې سخت ویزې به ختمه بارډر به اوپن کې نو ته محبت به پیدا کیږي کته ویزې راولي کته بارډر بندې نو محبت به ختميږي نفرت به پیدا کیږي نو په ډیورن لاین مسله باندې پکار دا چې زمون په اسلام آباد کې چې کوم خلک ناشتي او ځان ته د افغانستان د پالیسي سرخیل وي خو د افغانستان نه ځته ته صحیح ونه کړل ګور راواله د بادشاہ نه راواله د یو نوم شته په افغانستان کې چې هغه پاتې شو دی به حکومت ونه کو طالب مجاهد نمونه ختم شو خو نه هغه نه سجود هغه یو محبت هم جوړ نه پرتونه جوړ شو تاسو د بارډر د کراولو خبرو کړه او نړۍ دغه طرف ته روانه را چې خپل بارډر چې هغه په پوره من طریقې سره بل ته کولاوي خو زمونږ د پاکستان د حکومت د واکدارانو دا سوچ ته وغیداوي او صحه د پوری بټی کومي چې زمونږ نه ګرځا پیرا چې زمونږ کم گاوند نه پای کې زمونږ دشمنان اوسي نو تاسو په دې څه نظر لرئ زه په دې دا نظر لرم حقيقي خبره ده چې افغانستان تاریخي تور دفاعي تور دته دفاعي تور چې په پاکستان کله جنگ راغله ده نو افغانستان په دې نړۍ کې د یو ملک سره نه دی ولاړ
په ښکاره دا خبره دا خو تاسو ډیره ښه خبره پدې وکړه چا سره ولاړ دی د هندستان خلاف د پاکستان سره ولاړ تاسو دا خبره هم ډیره ښه پدې وکړه چې په سوشل میډیا چې کوم خبره وکیدله نو زمونږ کتون کې بدی باندې وضاحت پوتو شي چې د افغانستان او د پاکستان او د هندستان جنگو نو افغانستان د پاکستان سره ولاړو نه صرف افغانستان بلکې ایران هم د چا سره ولاړو د پاکستان سره ولاړو ولی د دې ګوره د هندستان او افغانستان په منځ کې که 15 مشترک رشتې دي نو د افغانستان او پاکستان پکې لستي د قشن کې د ایران او پاکستان په منځ کې رشتې لستي نو د ایران او انډیا په منځ کې اته دي زمنګ هغه پالیسازان چې هغه وځي زمنګ چاپیرچل کې څوک چې خپل چاپیرچل ته خاص کر ایران افغانستان ته د پاکستان دشمن وي یا خدای دماغ خراب دي کاغه جرنل دی او جج دی او سیاستدان دی او یا د پاکستان د یو او د دې پالیسي جوړي چې هغه پاکستان دشمني زما خپل خیال خدای دی ستاسو خو ډیره خپل په افغانستان په حواله سره ډېر خبرو کړې د پاکستان په حواله سره اوس موجوده چې کوم حالات دي په پاکستان کې نو یو ایشو روچته شو د کشمیر دا او د چې کله نه نواز شریف واپس پاکستان ته راغی نو د کشمیر ایشو روچته شو په دې څه د دې څه منطق دی ګوره منطق دا دی اصل کې صحیح خبره په منځ کې بل ده خلک سوي وي خر سړی سچل کې شپ کوي شپتالونه وي مسله څه ده چاینا پاکستان اکنامک کاریډور په دې هیڅ چاته اعتراض نشته ما ته بیم نشته څومره چې چین راهیل شریف ته عزیز دی نو شاید داغه نه لس چند زیات سردار یوسفزئی ته عزیز دی خبره سره جګړه بس ده چین چې د سیپیک لکه می پیسې ور کوي دا په 8% سور کوي انټرست ور کوي په 8% انټرست لاړ شي کتابونه ولټوي زه په ښکار په میډیا ته لګیایم هغه 8% باندې پای کې اوس مسله سره چې دا جوړیږي اوس د نواز شریف په ټیبل باندې یو کاغذ پروت دی چې هغه وایي چې د سی پیک منصوبه چې دی له جدا منیسټري جوړه کوي هغه منیسټري د پاو چالو ور کوي دغه اختیار پینډې لور کوي جی ایچ کیو دا ور کوي پینډ جی ایچ کیو لور کوي نواز شریف دې ته جوړ نه دی تر نن پورې ته نو جوړ کیږي یو د جوړیږي نه جوړیږي دا هغه چې نه د خود احسان اقبال په مشرۍ کې ودا کیږي وسو دا 46 بلین ډالر دی وسو په د دې منصوبه کې چې دا نېشنلیست دا و چې دا دی نه جوړیږي او په دې کې دا چل کیږي او بلوچ دا وي او دا وي بلوچ خو د پاره هم دا ټیک ده خو څنګه ټیک ده چې چین دا د دې نه به د بیجینګ او د لاهور لار نه جوړې د دې نه به سج لار جوړې د دې نه به د بیجینګ کوټي لار جوړې د دې نه به د کوټي د بیجینګ په خور لار جوړې د گوادر لار به جوړې د سین لار به جوړې د دې نه به سجل کې د گوادر او کابل لار جوړې د دې نه به تاسو جوړې د گوادر او د یو نوې حب به جوړې یو نوې بزنس هغه ته نه جوړې او تاسو چې د خپل مخصوص کمیشن د لپاره او د خپل مخصوص اهداف د لپاره ته خپل مخصوص اهداف او کمیشن د نېشنل انټرست نو مورکه یعنی تاسو په اسانه ټکو کې بموي د پنجاب او د چین دغه به نه جوړوي نه به جوړوي د پاکستان او چاینا به جوړوي بلکې د پاکستان هم نو د ریجن او د چاینا ځکه چې ریجن د تنظیم لا ته خو ګیټونه باندې خبرې بیا ګیټ لراځي کنه نو چې ته ګیټونه باندې بیا کاریډور سره جوړې کاریډور خو ته د دې لپاره جوړې چې ټول د امریکای جنگ هم ور د دریو ملکونو جنگ د سره لپاره دی په دې وخت کې زمونږ په خطه کې د روس امریکای او چین جنگ سنټرل ایشیا کې خپل معاشي سیاسي او سفارتي طاقت او قوت زیاتول دي بشکه وس دا وتلاري دي نو د چین سره ګور چین هم د چین د پاکستان خوښ نه دی د چین سره د پاکستان نه راو بل اپشن نشته چاربهار جوړ شو الته انډین اوشن کې انډیا ناستره دلته کې مسقط عمان ټول چې د امریکای د غلاندې د هغه طرف ته ویتنام سره دغه مسله ده د تایلند سره دغه د ملیشیا او انډونیشیا سره دغه مسله ده په استرالیا کې نوې بیسونه جوړیږي د نیټو بالکل هغه چاینا خو هغه چې لګړي خلک سوي وي هغه بګیراو کې الریډي هغه ستاره سره یو لار ده هغه پاکستان دی او بل خبر زه پدې کې کوم ګور زمون خلک له پکار دی پالیسو لبا د محبت او نفرت نمونه نه ورکي د ملکونو په منځ کې پالیسي چې جوړیږي نو هغه د ملکونو د قومي لکه د ملکونو د قومونو د ملکونو د حکمرانانو نو د ملکونو د قومونو په قومي مفاد کې به جوړي بشکه زمونږ به کې سچلي جذباتي هندستان زما ازلي دشمن دی چین زما ازلي دوست دی نه دوست او دشمن دا په پالیسي په بنیاد او د ستا قوم تر چانه پیدا ده د چانه ته نقصان دی نو په بین الاقوامي ډیپلوماسي کې دشمن نوم لفظ نشته دشمن به چاته نه وي ټول ستا دوستان دي خو ډیر ښه دوست دا غنه لږ کم دوست او بیا دا غنه لږ کم دوست نو زمونږ پالیسي چې ده
هغه دې طرف ته روانه ده چې زما خیال دی چې هیڅ به هم ونشي او بس ډیر دشمن او دا غینه لک ډیر دشمن او دا غینه او دشمن په حقیقت کې یو هم نشته ما ته څوک ثابت کی زه د پولیټیکل ساينس طالب علم زه د سټریټیجیک سټډیز طالب علم یم ما سره د منطق او علم ته ما ته دا خبره چې څوک راځي په دې ویډیو کې ما سره کینو چې افغانستان کله د پاکستان دشمن او وسی کله دی او ایرانی کله او هندستاني کله ډیر خپل خبره روانه دي خو د مونږه د دمه وخت شوه دی نو یو دمه وارو کتونکو د سردار یوسف صاحب سره د خپل خبره جاری ساتو وسهل یو ورشانت دمه او د مینه پس په واپس راځو د خپل خبره بس جاری ساتو ګرانو کتونکو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د سردار یوسف صاحب سره سردار یوسف صاحب چې مونږه کوم خبرو شې ډیره خسته خبرې خو اوس چې تاسو کوم سوال کوم هغه زمونږه د روزګار د نړۍ سره د روزګار هغه کې د ټول غټ خرن چې نه بدامنی نه ده د بدامنی په حواله سره تاسو څه نظر دی بدامنی په اړه سره دوه بیا هغه خبر اغه لري بدامنی د سنه جوړیږي د پالیسي نه جوړیږي لکه اوس موږ په یو ای کې ناسیو د هر رنگ هر نسل هر کار والا بزنسمن د ارسل ټول دنیا نه خلک را جمع شوی د دوبۍ ته وړکی دنیا وای په دې وړکی دنیا کې امن د سوچ نه دی چې د دې داخله او خارجه پالیسي ټیک دي اوس زموږ مسله ده زه تاسو ته الته کې بدامنی ولیدا الته بدامنی دا لکه څنګه چې ماته ته وی الته کې موږ څه چل کوو موږ وایو د شپېتو کال نه موږ لګیایو د الف نواله ا نواله د زیډه پورې په هر لفظ باندې موږ جهادي تنظیم جوړ کو ګوره یو چې شي کې دي شي کې دي شي زموږ پالیسي ځان دي صفه موږ ته وي که په طاقت باندې زموږ د ټول اساس یو بل سوال چې د پالیسي جوړي څوک چې ولې داسې جوړيږي د کله زه ته راځم ګوره زموږ په ملک پالیسي څوک جوړي صفه خبره ده چې پارلیمنت اسیناسته بس صرف ډیبیټونه کوي پالیسي کوم ځای جوړیږي په جی ایچ کیو کې جوړیږي اوس هغه چې پالیسي زمونږ پارلیمنت برای نام دی بالکل زمونږ پارلیمنت برای نام دی دا ځنه مټول پارلیمنټریان چې وي اپوزیشن وس چې وي زمونږ خو پارلیمنټریان څه دی بس اسی ټول ناس څوک سره خاصه نو بیا د استفاګانه ور کورونو ته دي کنه دغه جرأت پدې کې شنو پای غرض به پاکستان ټکی پرس کو زه یو کار منتخب زه خلکو ولېګل ما چې پارلیمنت تاسو اختیار دی چې آئین جوړ کړه او ما سره آئین سازي اختیار نه خو یو اوس د تاو دا ولیدل کنه دا 20 کې شوي ترمیمونه تا ولیدل کنه په سکندونو کې په دنیا کې چرته د آئین سازي شي دا خدا خو تیار شي راشه ټول بلاس چوت کی د پارټو یو مشران کې نه دغه خبره ده کله زمنګ په پارلیمنټریان کې بلا امتیاز د سیاست او د پارټونو دا جرأت په کوم ورځ پیدا شو چې زه راشم او ما خپل کار ته څوک نه بری او زه استعفا ورکم لاړ شم نو نه بیا پوج د طاقت لري نه امریکا د طاقت لري نه خارجي طاقت د غیر پارلماني قوتونو د طاقت لري کاغه داخلي دي او کاغه خارجي دي چې زما په آئین او پالیسي سازي باندې شي خو خبره دقه ده چې 80% خټه خراب ده او 100% وبکه دي بنیادی دا چې خبره خود دغه نورانه چې نه ته نه عزت ما یو کار لته ما ولګم ما څوک نه پریدي په کار ته بینو بس خو یشته مسده ده زب قوم ته ودون تاسو یا رسول الله لګل ما کار ته ما څوک نه پریدي څوک نه پریدي ترګي سب نه پریدي لہذا خدانه دې تاسو په تیار کې پریدم خو ما ریزاین ورکو که په کوم ورځ دا سیاسي جرأت په من کې پیدا شو نو خبره تاسو د خبرونه وضاحت دار چې پاکستان جوړ شوی دا پالیسي چې د خارجانو دا فوج جوړي بالکل دی اوسه دا دوره وخت چې دا کم دلته الیکشن کیږي او خلک راځي او خپل تحریکونه چلی او بیا هم چې نو هغه ته دا پته نه چې مونږ اختیار نشته دا تحریکونه سره چلیږي د سیاست د سره لپاره کیږي ګوره تحریکونه د خبر دی تر دوه قسم تحریکونه چلیږي د شته په یو لکه یو جمهوریت قوتونه لکه زول بقره لیبرټو یو جمهوریت سره ملک له عین ورکو ملک له زما حالن کې د پارټي نه دی خو دا انجام تا ته خیم ګوره څه چلی وکړو دوه قسم انجامونه زتا ته خیم یو هغه چې جنون سیاسي خلک را پاسي لګ زول بقره لیبرټو ملک بیا عیني بي زمين له عین ورکو نوې پاکستاني جوړ هغه زوړ پاکستان د جنا خو 1947 والا قصه پښې د څوک منی او بنگلاديش د دنیا په صرف ملک دی بلکې اخر ګل پاکستان ورکه چې چر پاکستان ته اوسو موږ غږ نشو کولای اوس یو هغه دغه انجام یې سو کو زول بقره لیبرټو شهید مرتضی بټو شهید شانواز بټو شهید بنظیر شهید او زرداری هغه جس پریدینو په ملک کله ایر امبولانس تیار دی کله ټیک ده پای کې ډېری خامي او د خامو مطلب دا نه چې ته یو دیسی خلک 18 ترمیم هغه کړی نن سبا زمنګ د ملک د ټول غیر د هغه قوتونه چې پنجاب سپورټ کوي 1 یونټ فدریشن به کله سترانګي
چې صوبې مضبوطي لکه یو ای ځکه سترنګ دی چې وړم بډغې سټنډ دی اکانومي ستډي سیاست سترنګ دی الته څه مسله ده 18 ترمیم نه دی هغه ته سپریم کورټ هم هغه ته به سترګو ګوري او دا نور قوتونو ته هم چې دا به کله ختمي 18 ترمیم یعنی اسټابلیشمنت ته یا سپریم کورټ ته نقصان او سره نقصان داره هغه ته چې هغه ارسه وي ون مین شوي لکه زمون په ملک چا دانی وي فوج خده په دې چاته اعتراض نشته او زمون په منګل خو په مخ ورځو کې دا مسله را بیا چې اس پی آر ډینای کو چې د کراچۍ نه هل به خبره پورې د شپې سي چل کیږي چې خدا کې له او نو په کار دار چې څوک دا و چې خدا کې له او چې د جرنیل سي به خلمات کی چې دا ختمه یو غیر اکټ باندې سګي وکساوي څو یو عیني سره یم د دې خو اس پی آر هم غندنه غندنه نه ده پکاره دغه وی د اعتراضن څه ویل دي چې دا موجوده حکومت کړی دي خو خبره د ارچا چې کړی دي په ښکارا دي کی کنه ارسدي په ښکارا کول شي چې چا کړی دي لکه اوس ما څوک بدنامي کیانی سپټیک دا راین شریف سے بیان کړی چې ایکسټنشن نالم ډیره خبره ده یو ښه ایمیج جوړ شوی دی یو پروفیشنل جرنل ایمیج جوړ شوی دی خو اوس په سوشل میډیا چې څه چلیږي بیا چې د کراچۍ نوال د پیښور پورې کومي پوسټري لګي نو دا چې څوک لګي هغه د سیاسي خلکو دا ټیک خبره ده تا دې سره اتفاق کوم شاید دا کار نواز شریف دلی کړی او که هغه هم کړی نو خو خپل صفای پیش کې وګوره غل خو پیدا کیږي نه د غل پیدا کول د حکومت کار دی او په حکومت دا ګوته د اپوزیشن نمو د ډیرو اړخونو چې تیږي چې دا کار چې دی د حکومت کړي د پاره دی چې نن اپوزیشن را پاسې درې هغه اپوزیشن پیپل پارټي دا هغه پاکستان تحریک انصاف دی او نور پارټي نو هغه د پاناما لیکس یا د نور سيزونو په حواله سره د حکومت نه پوښتنه کوي او دوی چې دا پوښتنه غلي شي دا هغه د پاره چنوم یو د بنرو دا سیستم یې کړی راوي بل هغه داخله د خبرو دی شي چې د کشمیر د مسله چې نوم د دای سره تړلې خبره دا خبر به تر دې د پورګور ټیک مونږ چې ډیر واړو نو مونږ ته بولی خان بابا ته به مونږ ته څه پته لګي چې لکه د حکومتونو بدلیږي ناغي به ثوابي کې وکیل د شاه منصور نوم دی پای کې د ناجو بابا یو ټانګي داغه اس پډیره کمزوري ده په دې خبره به تو کوم ټول خلک به پوه شي نو بر کارغان ګرځي چې دا اس په کلم مړ کېږي چې مونږ به خورو نو په پاکستان کې اوسو مسلې دي چې هغه مسلې کله راچوتي شي یا خبري راچوتي شي نو مونږ ته پته لګي چې حکومتونه بدلیږي نواز شریف دی د خوابي خرګوش نه راوځي د اگست نه پس د پاکستان جمهوریت قوتونه د نواز شریف دی جعلی جمهوریت ته د کرب جمهوریت ته د جمهوریت په نوم د بدنما داغ ته د جمهوریت په نوم د نه اهل پارلیمنت ته تیار نه دي خلک براباسي ټولي پارټي هغه درنه منی شي د عمران خان دا چې څوک جمهوریت سره براباسي او د حقيقي جمهوریت د لپاره به سچل کیږي دغه لپاره به یو باقاعده عوامي کمپاین کیږي نو پاناما لیکس به په انجام ترسي ځکه چې اوس دنیا بدل شوې ده ګوره په یورپ کې وټو شابل ورزو هغه لیډ کاوه هغه برټیش ایگزیټ بالکل هغه لاړ استعفا ورکړه چې ستنه سجو خپل پریجی په خپل چوتاو بشکه اوس زمنګ د ملک وزیر اعظم خو مریم نواز د نواز شریف نه ده هغه په لندن کې نسته تاسو چې کوم خبره وکړه چې د اگست نه پس ټول سیاسي قوتونه برابرسي او د جعلي جمهوریت چې تاسو وای نو هغه خلاف پودريږي خود د هغه نه پس په الیکشن کېږي پارلیمنت به جوړیږي او به کول استاسو چې هغه بیا به اختیار ناسوي نو دا خو اوس پور نه زه دا نه به اختیار دی اوس د مستقبل پریډکشن کوم د سیاسي ورکر پیسې کو چې ادي به اختیاري نو موږ غواړو دا پارلیمنت نو وخت نه مخکې ځکه زیاده یو وجدار چې دا به اختیار دی نو چې بل راځي او دغه لپاره اوس جدوجہد شروع کیږي نو باید خدای دی کی او یم زمنګ لکه امید هم داسې چې دا قوت به داسې ابدي پارلیمنت نه ابدي پارلیمنت کې لکه اوس مارشل لا را نشي او په ټول جمهوریت ملکونو کې قبل از وخت انتخابات یو جمهوریت عمل دی او هغه په دې بنیاد وشي چې د پارلیمنت خپل اختیار والی عوام به اختیار کوي او اداري سګي ګور زموږ په ملک ته اداري اوس موږ زه خبر کوم هر ځای کې ویم د پاکستان څه پکار دی د پاکستان کانسټیټیوشنل اپریشن ضربي حزب پکار دی زموږ هین ته وګوره کنټرډکشن دی بارسه بالکل هین ګور بیا دویمه خبر زده کوم ټولو ته واضحه کده ارسړی کې هر څوک زرا زن ترازی جرنیل لازم جج رازی چې انسټیټیوشن از نثینګ ان فرنٹ اف کانسټیټیوشن خو زمونږ په ملک کې څه دی انسټیټیوشن از ایوریثینګ کانسټیټیوشن از نثینګ نو چې دا شی نه بدل شوی کنه دا صحیح خبره ده په دې ټول خلک پوهیږي بالکل ساده د پښتو خبره ده چې څوک د خپل آئین احترام قدر نه کوي ادارې نه کوي فرد نه کوي نو دا هغه ملک هغه بیا به پالیسی سره جوړه کوي او هغه به مخپړان دي څنګه بوځي او پای کې به بیا د ماته تاسو چې دشمنان غوښنه دشمن خو د ملک د ملک چرته دشمنان معنی دي ته په دنیا کې یو ملک ماته وخه یو ملک چې هغه چې د بل ملک زما دشمن دی
د چین په پالیسي کې ته دا ماته وخت چې اعلانیا غدا ویل یا غیر اعلاني چې امریکا زما دښمنه ده. د چین او امریکا څومره دغه دی تجارت ته ته پته درټول نه زیات یې د انډیا او چین څومره تجارت ته څومره موحدي د پاکستان نه زیات په دنیا کې. افغان یو ملک ته ماته وخت چې هغه وایي چې زما پلان کې د ملکونو دښمنان نه دوستانی او په ملکونو کې آئینونه یې او انسټیټیوشن د غی لاندې تحت کې خو زمونږ آئین چې دی پای کې د انسټیټیوشن په ایماګانو باندې سګيږي بدلونونه کیږي. نو دا خبره بس د پاکستان سالمیت کا څوک غواړي د پاکستان ګور نن سزا ته یو خبره کوم څوک هر څوی د روس مثال موجود دی یو اس اس ار د دنیا د ټولو نغټ اټمی طاقت او د اورید آرمي د دنیا د ټولو نغټ آرمي و. ډیټرنس نن سبا چې دی سکیورټي ډیټرنس دا نه اټم بم دی نه فوج دی. سکیورټي ډیټرنس دی دا د یو ملک د شهري د خپل ریاست سره پیټریاټیزم دی. بالکل زه د خوب چې زه د پوج د خوب د وجنه پاکستاني یم دا زه پاکستاني نه یم او که زه د زړه او دماغ د وجنه پاکستاني یم نو زه بیا پاکستان ته ترقی ورکوم. ګور په خوب او یره باندې شهریان جوړیږي نه ملکونه جوړیږي نه پالیسي جوړیږي. بنیادی خبره او څوک په دې ډیټرنسونو کې د هر څه زمونږ د مخې په ټوله د هوړو کې دنیا د زمونږ عمر زمونږ او تاسو عمر دار چې موږ دالي دي نو بیا چې ته د دنیا سیاسي تاریخ راوالي فوجي تاریخ راوالي ټول خبري راوالي نو په حقیقت کې څه چل کېږي حق خبري لري چې حق حکمرانی عوام کا او سو حق حکمرانی د عوامو ده او د عوامو د پاره ده. انسټیټیوشن د عوامو د پاره ده. کانسټیټیوشن د عوامو د پاره ده. سټیټ د عوامو د پاره ده. عوام د سټیټ د پاره نه دي. تاسو چې کوم خبرو کړه د آئین کوم خیال چې دغه فرد انسټیټیوټ او چاله پکاره چې هغه ساتل شي دغه نه پس په د ملک خود مختار کیږي او د ملک په ترقی کوي. خو چې موږ وګورو نو هغه اسټابلیشمنت دی نو چې کله د آئین یې مات کړی دی او راغلی په حکومت ناسته کاغه زمونږ کوم پولیټیکل پارټیزان ته وایي نو هغه ترې په پارلیمنت چې عمله کړی را چا څوک چې په حکومت کې ناسته هغه چې په سپریم کورټ عمله کړی دا نو هر ټایم دا آئین مات شوی نو دې عام سړی عام وګړی عام پاکستاني بس څنګه د آئین ګوره دا خو وجې دي زه تا ته وجه خیم لکه ټیک د سپریم کورټ باندې خلکو اعتماد ولې نشته. د سپریم کورټ هغه جج چې زه وکیل یم چې داغه د پاره موږ سچل کړو خدا به موږ کاوه ځکه چې هغه وخت خوغه په حق وکنه. چودري افتخار خو انکار هم کړو پرویز مشرف ته خو دې چودري افتخار دې پرویز مشرف له دا اختیار هم ورکړو چې په آئین کې تل دریو کال د پاره څه کولای شي ترمیم کولای شي. دا دم دي چودري ور یو سړی دا رول ته وګوره عوام ځکه د عوام ګور عوام ماته څه وي آئین څه ته وي عوام مفاد ریاست څه ته وي د عوام مفاد انسټیټیوشن څه ته وي خلک اداره سره جوړي فوج خلک سره جوړي چې په ما باندې څوک حمله نه کوي پولیس خلک سره جوړي چې ماته امني ډاکټر هیلث خلک سره جوړي چې صحت لورم سکول یونیورسيټي پوهنتون خلک ولې جوړي چې سبق وایم روډ خلک ولې جوړي چې منډای ته لاړم زه مدورت وکم ټلی کمیونیکیشن خلک ولې جوړي خلکو د اسانتیاګانی پیدا شي. ګور دا دنیا چې دا کته اسلامي توروالی کله اسلامي فلسفي باندې راوالي که په ویسټرن فلسفي راوالي که په رشین فلسفي راوالي که په چاینیز فلسفي راوالي که په افریقن فلسفي راوالي دنیا د انسان د لپاره جوړه ده انسان د دنیا د لپاره نه جوړ. بالکل نو دغه شانتي ملک د سټیزن د لپاره جوړ دی سټیزن د ملک د لپاره نه جوړ. د کم ملک پالیسي چې په دې بنیادی چې د شهري هیڅ قیمت نشته ملک مقدس دی نه شهري مقدس دی ځکه چې دې شهري د عمل جوړ کړی دی بنیاد دی نو دې طرف ته ورورو زمونږ ملک خوښ جوړ شي دونه وخت نه شي پای کې حادثات هم وشو کنه ستا خبر دي دا چلو نه دي کول نو نن په بنگلاديش نه کنه دا خبرې نه کولې. بالکل نن چې ما ته نه شنو دا په ډیر لوی پاکستانو ډیر لوی طاقت بو خو دا چلو نه چې چا کول چې لکه سوي زمکه پکار دو خلک نه دي پکار نو زمکه هم لړ او خلک هم لړل نو اوس د نور له سوچ کول پکار دي چې دا خوستاس نه زمکه نو خلک هم پکار دي او د زمکه سره د خلکو پیټریاټیزم پکار دي چې د زمکه سره کله د جغرافیې سره کله د خلکو پیټریاټیزم نو هغه ملک د دنیا سي هغه لوی طاقت دي ترکیب ته کومي ترکیب ته ملکی خو تاسو چې کم پیټریاټیزم د ملک سره کم دغه وینه د اوس چې موږ سره کم بلوچستان دي د موږ ډېر لوی صوبه د بلوچستان زیاتره خلک باغیان شوي دي پاکستان او د امریکای په هغه هم په خپل پارلیمنت کې د هغه لپاره بل پاس کړی باقي دا چې ځان له آزاد ملک جوړول شي دی باندې تاسو نه دا ګور د دې دوه حل دي. یو حل دی په هر ځای کې بغاوتونه اختلافي راځي په برتانیې کې آیرلند ولا څه چل کوي نو آیرلند خو هغه پرې نه دا بل یو تحریک پکې روان دا خو نه دی پرې خو دا خو یورپیون نه پرې خو کمال ته یو ریاست دی هغه د ازادۍ څخه هر کال پای کې سګي ریفرندم کیږي اوس د برتانیې حکومت څه چل کوي هغه د سینه کوي چې فوج کشي وکي ترکیب څه غواړي د ازادي غواړي د ملک د بغداد دی وای نه
راشه دی چې کوم خبره دی خلکو ته کوي دا دروغ ثابت کوي. زمونږ اسلام آباد کې ناس سکیورټي اسټابلیشمنټ دی او پولیټیکل حکومت دی هغه له پکار دادي چې برابر بوکټي سوی چې هغه خبرې به کوي کنه چې په واخو خبرې نه کوي کنه بو چې زما وسایل کېږي ګوادر زما دی وسایل او وسایل زما دي دا زکو دي لاړ شي په عملاً یا بلوچستان لاغور کې برمدغ واجبات چې خپل به تحریک ختم شي. بالکل تاسو ډېر ښکلې خبرې او ډېرې جوړې خبرې وي جوړ نظر په ټول په نړۍ په سیاست او د پاکستان په سیاست لري او د افغانستان په سیاست ډېرې د زمونږ د کتونکو دپاره هم ستاسو خبرې ډېرې زیاتې د ستاینې وړ دي. دا یوسفزی صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ له کوم وخت راکړو او ستاسو د خبرو نه به زموږ کتونکو ته ډېره زیاته ګټه وشي ځکه چې ډېر تاسو په د بین الاقوام او د پاکستان او د هندوستان په او د افغانستان په سیاست ډېر جوړ نظر لرئ. ډېره مننه هم کوو. ډېره مننه د پاسون چې دا موقع موږ ته راکړي چې خلکو ته خپل عقل مطابق خبرې ورورسوي. ډېره مننه. زموږ د پروګرام وخت ختم شو. ستاسو د مشورو دپاره او د فیډبیک دپاره په شیشه باندې ورکړې شوې پته د فیسبوک او د واتساپ د لارې په دې باندې تاسو خپله رایې خپل فیډبیک ورکولی شئ. بیا د نوې مېلمه سره ستاسو کوربه سیدالله ترکی به تاسو سره په دې دعا سره ستاسو نجات غواړم چې الله دې زما او ستاسو نګهبان وي. د الله په امان.